د پښتو مشهوره ټیک ټاکره امینو خان نن مړه شوه، یعنې هغې اکسیډنټ وکړو او د هغې په وجه باندې مړه شوه. نو آیا دا دروغ دي که رښتیا دي؟ ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د امینو خان خپله چې کومه ویډیو راغلې ده هغه هم وګورئ چې ویډیو کې هغه څه وایي، یا د ویډیو نه بعد بیا موږ خپلې څو خبر کړو چې آیا دا دروغ دي که رښتیا دي. نو راځئ ځو د ویډیو طرف ته، ویډیو نه بعد بیا موږ خپلې خبرې کوو. سلامونه ټولو ته، امید لرم ټول به ښه یې. بېګا داسې افوا روانه ده، ما خو اوس مختلف ویډیوګانې وکتې، براډونه مې وکتل. ټول څوک وایي چې مړه ده، څوک وایي څه، څوک څه. زه بیماره یم، زه مړه نه یم. زه ځکه لږه نه راځم اوس چې زه بیماره شوې یم ډېره زیاته، او زما طبیعت ساعت کې ټیک وي، ساعت کې خراب وي. نو دې د وجې نور زه مړه نه یم، زه ژوندی یم. او دا کوم افواګانې چې پر مختلف براډونو باندې شروع دي، ما پسې خبرې ده مړه ده مړه ده. نو تاسو ټولو ته وایم زه مړه نه یم، بیمار یم. او چاته هم تکلیف رسېدلی په دې زما په دې د مرګ افوا باندې، نو هغوی نه زه بخښنه غواړم. د هغوی زړه ته به تکلیف پرې رسېدلی، درد به پرې رسېدلی. زما ډېر دوستان داسې وو چې هغوی ما ته په ژړا کې میسیجونه کړي دي، ما هر څه وکتل. زما څه دوستان داسې د لایو وو چې زما هوسټران چې کوم فرینډز وو هغوی په لایو کې په ژړا شوي. زه د هغوی ټولو نه د زړه نه معافي غواړم، او سپیشلی د افریقې نه زه معافي غواړم. دغه شان زما ګلالی نورې ملګرې هغوی نه معافي غواړم، دې زویه دې ټولو نه زه معافي غواړم په دې خبره چې دوی ته واقعي ډېر درد رسېدلی دی، او دوی په لایف کې دا ټول ناست وو. اور اچانک پې دا ویډیو دوی وکته، خو داسې څه هم نشته دی، داسې څه هم نشته. او زه ژوندی یم، زه ټیک یم، خو صرف بیماره یم لږه شانتی. ما سره یو ورکوټ شان اکسیډنټ شوی دی، هغې کې زما سر غوزار خوړلی دی. زما سر غوزار خوړلی، هغې د وجې زه ساعت کې کله ټیک یم کله ټیک نه یم. نو د دې د وجې بس زما ټریټمنټ روان دی. بس دعا کوئ انشاءالله زه ریکور شم، بیا به انشاءالله زه واپس هغه کېږم راځم به. ځکه دې د وجې زه په بیډ ریسټ باندې یم، او زما حالت کله ټیک وي کله خراب وي. نو تاسو ټولو ته مې صرف د دعا فیل دی چې کومو کسانو ته زما د دې مرګ د افوا نه زما خاص ملګرو ته تکلیف رسېدلی، ما ته په ژړا شوي دي، نو د هغوی ټولو ته زه د زړه نه معافي غواړم. اوس په دې ټایم ما نه د چا نومونه یاد دي، د چا به نه، خو ما ته بېګا د ټولو میسیجونه ریسیو شوي، د ټولو کالونه، او ټولو سره ما خپله خبرې کړي. زه د هغې دپاره ډېره معافي غواړم. او ما ته نه وه پته چې تاسو زما دغه ملګري په ما دومره غمزده کېږي چې په ژړا کېږي. به صرف دا یو افوا وه، نور څه هم نشته دی. تاسو ټول نه زه بیا هم معافي غواړم، باقي زه ژوندی یم، زه مړه نه یم. بس دوستانو دغه ویډیو تاسو وکته چې امینو خان مړه وه که ژوندی وه، دغې خبرې تاسو په خپلې باندې هم واورېدې. دغه فیک ویډیوګانې مې تاسو ته شیر شوي چې امینو خان اکسیډنټ کړی دا ټول دروغ دي. بس موږ سره دغه معلومات شیر کړه. او که ویډیو مو خوښ شوي نو ضروري لایک کړئ. زموږ چینل ته پرون ځل راغلی نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ ویډیو تاسو ته په وخت باندې میلاویږي. نو موږ له راکړئ اجازت، پر روانه ویډیو کې میلاویږو. د الله په امان.